د مارکیټینګ یا بازاریابۍ 4 پیس څه دي؟ که چیرې ته یو کاروباري یې همدا اوس خپل کاروبار لري او یا هم هغه څوک چې ته غواړې یو بریالی کاروبار جوړ کړې او خپل ژوند ته پرمختګ ورکړې، د مالي لحاظه په خپل ژوند کې مثبت تغییرات رامنځته کړې، نو دا ویډیو ستا لپاره ده. هیله ده دا ویډیو تر پایه پورې وګورې او په دې باندې پوه شې چې د مارکیټینګ 4 پیس یا 4 پیس څه دي. لومړی او تر ټولو مهمه پیچ ده هغه د پروډکټ ده. د دې لپاره چې ته یو کاروبار د بریا تر پولو پورې ورسوې یا هم یو بریالی کاروبار جوړ کړې، نو ته باید لومړی پیچ هغه پروډکټ یا تولید ورته ویل کېږي د خپل کاروبار وپېژنې. په دې باندې فکر وکړې چې زه کوم ډول پروډکټ یا هم کوم ډول تولید لرم، د چا لپاره مې جوړ کړی ده، ولې مې جوړ کړی ده، کومه ستونزه به دا پروډکټ یا دا تولید زما حل کړي، او د ما ټارګټډ کسټمر څه دي، د ما هغه پیرودونکي یا هغه کسان چې زما څخه د تولید اخلي څه دي، د هغوی توقعات د دې پروډکټ څخه څه دي، د ما د کمپنۍ او د ما څخه د دوی څه هیلې لري، دوی غواړي په دغه پروډکټ باندې کومې ستونزې حل کړي، آیا په رښتیا هم د دوی ستونزې دغه پروډکټ حل کولی شي، آیا دا پروډکټ د دوی مشکلات لپاره د حل لاره ده، آیا دا پروډکټ د دوی هغه نیډ یا هم ضرورتونه پوره کوي یا هم د دوی هغه وانټ یا غوښتنې پوره کوي، آیا دا پروډکټ کولی شي د ما د مشتری په ژوند کې مثبت رول ولوبوي او که نه. نو که په دې اساس باندې ته باید په دې باندې پوه شې چې تا پروډکټ اصل کې څه ده، کوم ډول کیفیت لري، آیا په مارکیټ کې د تا د پروډکټ په شکل باندې کوم بل بدیله پروډکټ موجود ده یا تولید موجود ده او که نه ده. که چیرې موجود ده هغه کومې ځانګړنې لري، آیا په مارکیټ کې ستا د کاروبار سیالان د تا په شان باندې پروډکټ لري، د تا د پروډکټ او د هغې د پروډکټ ترمنځ توپیر څه ده، ولې خلک باید ستا پروډکټ یا تولید واخلي، ولې خلک باید ستا ته راشي او د تا څخه یو څه واخلي، د تا تولید واخلي. نو په دې اساس باندې ته باید خپل پروډکټ یا تولید په باره کې دقیق فکر وکړې، وګورې چې د ما پروډکټ کومه ستونزه حل کولی شي او ولې زه د پیرودونکو څخه د کاروباري سیالانو څخه ښه یم، ولې د ما تولید د کاروباري سیالانو څخه ښه دی، کومې ځانګړنه لري او ولې باید یو څوک د ما څخه د تولید واخلي. که چیرې دې پوښتنو ته حل لاره را پیدا کړله، دې پوښتنو ته ځوابونه را پیدا کړل، په دې معنا باندې چې تا پروډکټ دقیق پروډکټ ده، تا پروډکټ هغه پروډکټ ده چې مارکیټ کې هغه خلک اخلي او د دې لپاره د پرمختګ ډېرې لارې شته دي. دوهم پرایس یا هم قیمت. دوهمه پیچ ده په مارکیټینګ کې هغه د پرایس یا هم قیمت ده، نرخ. کله چې تا خپل پروډکټ وټاکلو، خپل پروډکټ د دقیق شکل باندې وپېژندلو، نو ته باید اوس فکر وکړې چې د ما د پروډکټ یا د تولید یا هم کوم خدمات چې زه ورکوم د هغې قیمت څومره ده، زه باید څومره په دغه پروډکټ باندې قیمت کېږدم تر څو د په مارکیټ کې دا خرڅ شي او د ما د پرایسینګ ستراتیژي په کوم شکل باندې ده. هغه کسان چې ما ټارګټ کړي دي په مارکیټ کې، هغه کسان چې د ما آیډیل کسټمر دي یا هغه کسان چې ممکن زما کسټمران یا پیرودونکي جوړ شي، هغه څوک دي او هغوی ژوند سطح په کوم شکل باندې ده، هغوی د اقتصادي لحاظه په ښه حالت کې دي، پیسې لري یا هم متوسط لیول کې دي او یا هم غریب دي. که چیرې تا پروډکټ لاکژري وي یا هم په داسې شکل باندې جوړ شوی وي یا په د دې هدف لپاره د جوړ کړی وي یا د دې هدف لپاره استفاده کېږي چې هغه د یو وانټ په شکل باندې استفاده شي یا هم خلک دې لپاره واخلي چې تر څو د تفریح په شکل باندې هغه استفاده کړي یا هم داسې یو تولید نه چې هغه د یو پیرودونکي یا کسټمر لپاره ضرور ده، بدون د هغې نه ژوند نشي کولی، داسې پروډکټ موجود وي، نو د هغې لپاره جدا د پرایسینګ ستراتیژي موجوده ده. او که داسې یو پروډکټ وي یا داسې مارکیټ ته په نښه کړی وي چې هغه د وخت ضرورت وي، د پیرودونکي ضرورت وي، بدون د هغې نه هغه نشي کولی ژوند وکړي او د هر لیول سطح لپاره دغه پروډکټ موجود ده یا هم اړین ده، نو ته کېدلی شي د هغې مطابق خپل پرایسینګ ستراتیژي وټاکئ. پرایسینګ ستراتیژي یا هم د قیمت یا د نرخ د ټاکلو ستراتیژي یا هم هغه کومه پالیسي چې ده دا تر ټولو ډېره مهمه ده او د یو کاروبار په بریا او ماته کې عمده لامل لري. درېیمه پی پلیس یا ځای دی. په مارکیټینګ کې موږ وویلې چې 4 پیګان دي. لومړی پی مو وویلې چې پروډکټ ده، دویمه هم وویلې چې پرایسینګ یا قیمت ده، درېیمه پی چې ده هغه پلیس یا ځای دی.
ته باید منحیث د یو کاروباري په دې باندې پوه شي چې زه په کوم ځای کې خپل پروډکټ وټاکم خرڅ کوم. د ما د کاروبار لپاره به ځای کوم ځای وي. که چېرې زه سټور رومونه جوړوم، زه فروشګاوې د خپل پروډکټ د خرڅلاو لپاره جوړوم، نو په کومو ځایونو کې باید جوړ شي؟ آیا په ښارونو کې باید جوړ شي؟ آیا په داسې فضا یا داسې ساحو کې جوړ شي چې هغلته بیروبار زیات وي، یا هم بیروبار کم واوسي، یا هم په قریجاتو کې واوسي؟ خپل پروډکټ ته به ګورې او په داسې شکل کې به هغه پلیس یا ځای انتخابوي چې هغه د تا د پروډکټ سره ماچ وکړي، د تا هغه کسټمر هغلته موجود واوسي، یا هم هغه کوم پیرودونکي چې دی هغلته شته وي، تر څو د تا د پروډکټ څخه لیدنه وکړي او هغه دوی ته قانع شي تر څو تا څخه د پروډکټ یا تولید واخلي. نو دریمه پیچ ده هغه پلیس یا ځای دی چې باید د یو کاروبار په جوړولو کې ورته په جدي توګه پاملرنه وشي. څلورمه پیچ ده هغه پروموشن دی، یا هم مارکیټینګ، یا هم د خپل پروډکټ لپاره اعلانات کول دي، یا هم خپل پروډکټ خلکو تر سترګو پورې ورسول دي تر څو وګوري د تا پروډکټ په باره کې فکر وکړي او هغوی دوی ته دې ته په قانع کړي تر څو د تا څخه د تولید واخلي. نو که چیرې ته یو کاروبار لري او د تا کاروبار له ستونزو سره مخامخ دی، نو همدغه څلور پیچ د پروډکټ ده، پلیس ده، پرایس ده او پروموشن ده ولیکه او هر یو ته دقیق ډیټیل معلومات ځوابونه ورکړه او بالاخره دا فکر وکړه چې د ما په کاروبار کې کومې ستونزې دي، څنګه زه کولی شم هغې ته د حل لاره را پیدا کړم، د پروموشن یا هم مارکیټینګ لپاره کومې لارې چارې زه استفاده کوم، څنګه زه باید په دې کې نور نوښت وکړم، پلیس یا ځای د ما صحیح دی که نه دی، پروډکټ کوالټي د ما درسته ده که نه ده، پرایسینګ یا قیمت د ما صحیح دی که نه دی. نو په دغه پوښتنو ته که چیرې ځواب را پیدا کړو، نو ته کولی شي د خپل کاروبار په بریا کې دقیق تصمیم نیونه وکړي او خپل کاروبار د بریا تر پول پورې ورسوي. ستا د کاروبار 4 پی څه دي؟